بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید د ټول ملګري به روغ او جوړ وي. نن به د هدایت النحو درس نمبر 11 شروع کو. په دې درس کې به موږ تاسې انشاءالله د معرب او مبني بیان ورسره شروع کو. معرب او مبني بیان دا ډېر د اهم مباحثونه بحث دی، نو تاسو ټول ملګري سبق ته ډېره توجه ورکوئ. په دغه سبق نه انشاءالله ښه پوه شوئ. اسانه دی، دومره سخته نه دی، خو څو خبرې پکې دي چې هغو ته سړی توجه ورکړي، بیا به دا سبق درته ډېر اسانه شي. نو تاسې په 10 درس کې پرون د کلام باره کې خبره کړې وه، همداسې هغه د کتاب مقدمه چې څه طریقې سره وه، کتاب کې به څنګه د ترتیب وي، هغه خبره پرون ټوله شوې وه. نن به الباب الاول فی الاسم المعربه کې به شروع کوو. مقدمة الکتاب کې به شروع وکړو. مقدمة العلم ختم شو، نن به مقدمة الکتاب شروع کوو. الفصل الاول في تعريف الاسم المعربه. عبارت به شروع کو. فصل وهو كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الأصل، أعني الحرف والأمر الحاضر والماضي، نحو زيد في قام زيد لا زيد وحده، لعدم التركيب، ولا هؤلاء في قام هؤلاء لوجود الشبه ويسمى متمكنا. ترجمه ته اول به ترجمه وکړو. فصل دا فصل چې دی، اول فصل چې دی په اسم معرب کې وي. وهو كل اسم، او د اسم معرب هر هغه اسم دی رکب مع غیره چې د خپل غیر سره مرکب شوی وي. ولا یشبه مبنی الاصل، او د مبنی الاصل سره مشابهت نه لري. اعنی یعنی مبنی الاصل چاته وایي؟ الحرف ټول جمله حروف چې دي دا مبنی الاصل دي. والامر الحاضر، او د امر حاضر څومره صیغې دي دا ټول په ټوله مبنی الاصل دي. والماضیه، او د ماضي څومره صیغې دي دا ټول په ټوله مبنی الاصل دي. نحو لکه زیدون، زیدون راواخلو په کوم مثال کې؟ فی قام زیدون، چې زید ودرېده. لا زیدون وحده، صرف ځان ته زید نه. لعدم الترکیب، ځکه که صرف زید راواخلو نو دا خو ترکیب کې بیا نه دی واقع شوی. ولا هؤلاء، او نه هؤلاء فی قام هؤلاء، چې قام هؤلاء کې دا ودرېدل دا ټول. لوجود شبه، ځکه چې دا هؤلاء مشابهت لري. ویسمى متمکنا، او دته اسم متمکن یلی شي. دغه عبارت کې دوه بحثونه دي. یو د اسم معرب تعریف او سره د مثالاتو، او دویم بحث چې دی تعریف او معرف. نو اول بحث ته به راشو، د اسم معرب تعریف ته به راشو. د تعریف نه مخکې به د معرب لفظ معرب کې به لږ تحقیق وکړو دا کومه صیغه ده. نو محترم معرب چې دی دا د اسم مفعول صیغه ده، د اعراب نه مشتق ده، او اعراب معنا ده ظاهرول، او د معرب معنا شوه ظاهر کړی شوی. نو معرب باندې هم اعراب ظاهریږي، نو ځکه دغه ته معرب یلی شي. او بعضې یې چې دا د باب افعال نه ده، او دا حمزه چې ده دا د باب افعال دا د سلب ماخذ دپاره راځي، او دا مشتق ده د چا نه؟ عربت المعدتو، معده څه شوله؟ فاسده شوه. چې کله دا باب افعال ته مو راوسته نو معنی څه شوه؟ فساد ختم کا، ځکه دا باب افعال حمزه خو د سلب دپاره ده. نو معرب ته معرب ځکه یایي
چې د باندې اعراب راشي هغه چې کوم فساد وي چې پته نه لګېږي دا مرفوع دی که منصوب دی که مجرور دی نو هغه فساد ختم شي. خو به هر حال که د باب افعال نه وي او که د اسم مفعول صیغه وي دا دواړه تاسو زده کوئ. په اصطلاح کې معرب چاته یایي؟ معرب تعریف د خپله کتاب کې هم کړی دی. معرب هر هغه اسم دی چې کله دا خپل غیر سره ملاو شي یعنی بل چا سره دا یو ځای شي مرکب شي یو خبره او مبني الاصل سره مشابه او مناسب نه وي دا د معرب تعریف شو. او مبني الاصل څو دي؟ درې څیزونه دي: جمله، حروف، امر حاضر او ماضی. دا د معرب تعریف شو. نو تعریف کې موږ ته څو خبرې معلومې شوې؟ درې خبرې معلومې شوې چې معرب چې دا به اسم وي یعنی فعل او حرف معرب نشي کېدلی. ټیک شو. دویمه خبره چې خپل غیر سره به ملاو وي یعنی د باندې به یو عامل داخل وي که هغه عامل فعل وي که حروف هر شی وي یو عامل به په د باندې څه وي داخل به وي دا به ورته معمول وي هغه به ورته عامل وي. دریمه خبره چې مبني الاصل سره به مشابه نه وي. نو درې شرطونه شول معرب دپاره. که چیرته په یو اسم کې دا درې خبرې موجودې وي نو دا معرب به وي او که د دریو کې یوه هم نه وه موجوده یا یو دوې وي یوه نه وه یا یوه وه دوې نه وې نو دا معرب نشي کېدی. صحیح شو. که دا دریو کې یوه خبره هم نه وه دا به بیا مبني وي. لکه زیدون. اوس دا زیدون که ته ځان ته راواخلې دا مبني دی. ویلې مبني دی ځکه چې دا ترکیب کې نه دی واقع شوی. زیدون باندې څوک عامل داخل دی؟ نه. معرب دپاره اول شرط شی دی چې دا به اسم خو دی. دویم شرط شی دی چې دا به ترکیب کې واقع وي. نو دا ترکیب کې نه دی واقع. که داسې وایئ زیدون قائم یا قام زیدون نو دا بیا شی شو بیا دا معرب شو. ویلې معرب شو چې هم زید چې دی چی شی دی؟ اسم دی. دویمه خبره شی دی چې دا زید په ترکیب کې واقع شوی. دریمه خبره شی دی چې دا مبني الاصل سره مشابه نه دی. نه اسم فعل ماضي صیغو سره مشابهت لري نه امر حاضر سره مشابهت لري او نه جمله حروف سره مشابهت لري. دا معرب شو. بله خبره به مثال به پیش کړو لکه د چې کتاب کې پیش کړی هؤلاء که ځان ته ولیکي او که په ترکیب کې ولیکي دا به مبني وي. ویلې دلته خو دویم شرط ورکې وموندلی شو چې ترکیب کې خو واقع شوی دی که نه. صحیح ده ترکیب کې خو واقع شو. مثال خبره قام هؤلاء دا ټول ودرېدل عامل هم پکې شته دی قام او هؤلاء ورته معمول دی. نو موږ ته جواب کوو چې دا خو اسم دی او ترکیب کې هم واقع شوی. دریم شرط پکې نشته دی چې موږ چې مبني الاصل سره مشابه نه وي او دا مبني الاصل سره مشابه دی. چا سره مشابه دی؟ حروف سره مشابه دی. حروف چې دي غیر ته محتاج وي په خپله معنا ورکولو کې او هؤلاء دا اسم اشاره دی دا هم مشار الیه ته محتاج وي. نو دا مشابهت پیدا شو د حروف سره نو دغه وجې نه دا معرب نشو مبني شو. انشاءالله تاسو به په دغه نه پوه شوي وئ. او د معرب دویم نوم چې دی اسم متمکن دی. دا هم زده کوئ. بل تعریف ته به راشو دویم بحث ته چې هغه په تعریف او معرف کې دی. الاسم المعرب چې ویلي دي دا معرف او محدود ده یعنی دغه تعریف کیږي او کل اسم رکب دغه نه تعریف شروع شو الی آخره پورې دا تعریف او حد شو. کل اسم جنس ده چې خپل معرف او دنه غیر ټولو ته شامل ده. رکب مع غیره چې ووي دا فصل اول ده. په دغه سره هغه تمام اسم معرف خارج شول چې کوم مرکب نوي لکه اسماء اصوات اسماء معدوده الف با تا ثا جیم وغیره زید امر بکر وغیره چې دا مرکب ندي شوي که نه نو دا فصل اول شو.
ولا یشبه مبني الاصل دا فصل ثاني دی دغه سره احتراز وشو دغه سره خارج شول څوک هغه اسما چې مرکب خو دي خو لیکن مبني الاصل سره مشابهت لري لکه هؤلاء. نو انشاءالله تاسو به په سبق باندې پوه شوي وئ. سبا ته به انشاءالله دغه کې به مزید بحث کوو بیا به پکې اجرا هم کوو انشاءالله تاسو به بیا ښه پوه شوئ. نو دغه نه تاسو نن هغه وکړئ تمرین وکړئ دا نوټ ځان سره ولیکئ. وما علینا الا البلاغ. بسم الله.